السلام علیکم محترم ډاکټر صاحبانو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به ولرئ. ډاکټر بشیر احمد ظاهر یم. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د کرانکش وسیلې په اړه بحث وکړم چې عموما دا یوه فلزي وسیله ده چې عموما د مصنوعي غاښونو چې میټل وي، پورسلین وي یا هم کټکیم وي او یا هم بل ګولډ غاښونه وي، د هغې د غاښونو یا د هغې پوشونو لرې کولو لپاره دې نه کار اخیستل کېږي. عموما دا یې فلزي اله ده چې دغسې یو دسته غوندې په دې دستې باندې فشار ورکول سره یو ترس غوندې کوي، ضربه واردوي. چې ضربه وارده شوله او کراون یا برید شی کې د خپل ځای څخه بېځای کوي یا یې راوباسي. دا خپل ټیپونه لري یا د خپلې نوکې دي چې په دغه برخه کې دا نوکې ټیټېږي یا هم لګول کېږي او بیا پرې کراون ویستل کېږي. که چېرته تاسو پوه شئ چې دا یو دانې استعمال شو، دا منتنه شوه، نو دې د منتنېدو نه دپاره تاسو کولی شئ چې دا په اوتوکلف ماشین کې دا تعقیم کوئ، پس د هغې نه یې استعمال کوئ. یو مریض کې استعمال کوئ، بیا یې تعقیم کوئ، بیا بل مریض ته هم استعمال کوئ. که چېرته بله نوکه هم په کار کولی شئ، هغه نوکه راولئ هم په دې برخه کې تاسو دا نوکه ولګوئ یا دا نوکه پکې ټیټ کړئ او کار ترېنه واخلئ او مصنوعي غاښ پرې لرې کړئ. دا چینل د غاښونو د تدریسي ویډیوګانو لپاره ما جوړ کړی دی. هیله مې دا ده چې دا چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل بټن ورسره ووهئ تر څو نورې ویډیوګانې تاسو ته راسي او یا تاسو پرې خبر شئ. دا نوکه دغسې د کراون د مارجندې برخه کې ایښودل کېږي او د دسته باندې فشار وردېدو سره کراون لرې کوي او راوباسي. ښه چارې ولرئ. السلام علیکم.